شفیق ستانکزی وایي هغه زه وم چې لوبې به مو ګټلې. د افغانستان کرکټ پخوانی اجرایه مشر شفیق ستانکزي په خپل یو پوسټ کې ویلي دي چې هغه وخت زه وم چې لوبې به مو ګټلې، اوس چې زه نه یم نو یوه لوبه هم نه ده ګټل شوې. شفیق ستانکزي لیکلي له هغې ورځې چې د نړۍ ستر غل د کرکټ مافیا د کرکټ ټیکهدار شفیق ستانکزي تللی دا محال دی. ګنې لوبه همغه ده، لوبغاړي همغه دي، اداره همغه ده، خو له کومې ورځې چې ټامیان په دې وتوانېدل د یو ناتوانه مشر په واسطه یې په غیر قانوني غیر اخلاقي ډول زما د دندې نیټه ختمه اعلان کړه او له هغې راهیسې په 10 نړیوالو ورځنیو لوبو کې 3 ګټلي او باقي نورې بایللي. په 20 ورځو کې خو لا زمبابوې هم د لومړي ځل لپاره مات کړ. مالي کوم زیان چې د افغانستان کرکټ بورډ ته وخت هغه خو لا یو بل طرف بحث دی. شفیق ستانکزي داسې ښکاره کړې ده چې ټولې لوبې مخکې هغې ګټلي، خو کله چې هغه له کرکټ بورډ نه تللی نو داسې څوک نشته چې اوس د ملي لوبډلې لپاره لوبې وکړي. د هغه په دغه پوسټ باندې خلکو ډېرې تبصرې کړي دي، خو داسې تبصره پیدا کول پکې ګرانه ده چې د هغه په حق کې شوي وي، ځکه چې په ټولو تبصرو کې هغه پسې بد رد ویل شوي. شفیق ستانکزی هغه مهال له کرکټ بورډ لرې شو کله چې عزیز الله فضلي د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر شو، ځکه د کرکټ بورډ د اجرایه مشر دنده 3 کاله ده او شفیق ستانکزي ترې 3 کلونو هم ډیره موده تیره کړې وه. د هغه په لرې کېدو په ټولنیزو رسنیو کې خلکو ډیره خوښي هم څرګنده کړې وه.